یو د موبایل فتنه نه ده عزیزان، دا زموږ ایمانونه، زموږ اسلام، زموږ قرآن، زموږ کلمه را در په خدای دې مې قسم وي چې ته یو کاغذ راواخه او باران ته کښېږده، کاغذ خو د باران تاب نه لري، د اوبو تاب نه لري. په خدای دې مې قسم وي چې یو کال باران ورباندې وسي که به دا کاغذ دومره تباه او برباد کېږي لکه صرف د یوه موبایل د وجې چې زما او ستا ایمانونه څنګه تباه او برباد. څومره غلط نظرۍ، څومره درواغ، څومره غلط کمنټونه، څومره غلط خبره، چا غلطه خبره وکړه ما او تا رښتیا که پر مخ پسې واس، څومره بدنامۍ بې عزتۍ موږ کوو. دا اوس یو چا ټلیفون راکړی و، هغه مولوي صاحب زه خپل بچي دپاره یو زنانه غواړم، ته یو داسې کور ما ته راوښیې. ما زه به یو خبره درته وکړم، د کور خبره مه کوه، خبره دا درته کومه چې ته کله یو زنانه غواړې، یا د ورور دپاره یا د زوی دپاره یا د ځان دپاره، نو صرف دومره وکړه، پوښتنه وکړه چې دا ښځه موبایل لري که نه لري. که دې ښځې دا غټ موبایل درلودی، ټچ موبایل یې درلودی، او بیا د هغه سره سره دې خپله آی ډي درلوده، خپل فیسبوک یې درلودی، خپل ټیک ټاک یې درلودی، خپل مسنجر یې درلودی، بس که پر سجده مړه شوله لا به هم نه منې، پر سجده نه چې سهار و قرآن ته کښېنې تر ماښامه درې قرآن ختموي لا یې پرېږده. ولې؟ هغه وجه دا ده چې دې زنانې ټوله دنیا په دغه کوچني موبایل کې ولیدله. په دا موبایل کې چې څومره ګناه وي، څومره د الله نافرمانۍ، څومره غلطۍ، څومره غلط نظرۍ، څومره بېلارۍ په دې موبایل کې کېږي. ولاړ سه کراچي و، لاهور و، کابل لره ولاړ سه، اسلام آباد لره ولاړ سه، دوبۍ و، شارجې لره ولاړ سه، که ته دومره ګناه وکړې لکه صرف په دا یوه موبایل کې چې ته 5 منټه خلاص کړې. په خدای دې مې قسم، ما ورته ویلې صرف دا وګوره، پوښتنه وکړم چې دا د چا بچی د موبایل لري که نه لري. ټیک دی، یو کوچنی نوکیا موبایل د ضرورت لپاره په کور کې پروت دی، غټ موبایل دا بچی لري که نه لري. کې غټ موبایل درلودی، ټچ موبایل درلودی، خپله آی ډي درلوده، چې سهار و قرآن ته کښېنې تر غرمې یو قرآن ختم کړي، غرمه و قرآن ته کښېنې تر مازدیګره بل قرآن ختم کړي، مازدیګر و قرآن ته کښېنې تر ماخستنه بل قرآن ختم کړي. لا یې پرېږده مې غواړه دا ښځه، دا زه ته لیکلي در کوم. دې زنانې چې کومې خبرې زده کړې دي د خاوند په باره کې، په خدای دې مې قسم وي که په 1000 کاله ګرځېدو سړی دومره خبرې زده کړي لکه دغه یوې زنانې چې خالي د فیسبوک څه زده کړي دي. صحیح سلو، دا هغه د فتنې زمانه ده، دا هغه د شر زمانه ده، دا هغه د پریشانی زمانه ده، دا هغه د رسوایی زمانه ده. اوس په دغه زمانه کې به ما ته د الله په دربار کې معافي نه غواړو، په دغه زمانه کې به ما ته الله ته نه جاړو. الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، الله دې اول زموږ لوڼو ته هدایت وکړي، الله دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي چې کومه خور لور موبایل لري او فیسبوک لري او پر خپل نامه آی ډي لري او دا اختیارمنه ده چې موبایل څنګه استعمال کم. یو د پلار په نگرانی کې دا غو یار موږ سره خبر وي چې زه موبایل دا څنګه استعمالوي، لا به یو گنجائش پکې پیدا شي. یو زنان خپل موبایل په خپل طبیعت استعمالوي، په خپل مزاج استعمالوي، بیا ته څه چم کوي. په خوا خو دا کستی په یاد دي دا موبایلان کارډونه راتله، نو تا به کارډ واخلې، تا به کور ته راوړي، هغه به جمع کوي، موبایل کې به جمع کوي، پیسې ورالي. اوس ایزي لوډ رالی، ته چاته ستا نمبر ورکړه، نو ته خو خامخا نمبر یا د خور یا د لور چاته ورکوي که به نه ورکوي، چې ور دی که ستا نمبر چیرې ولاړی، نو ستا دغه نمبر چیرې ولاړی، بس قرار تاله سبا پر دې میسیج راځي، یو رالی، یو نه ګورې، دوه نه ګورې، 5 نه ګورې، 6 نه ګورې، سلم به خامخا ګورې د چا میسیج راغلی دی او څه راته وایي. تی به دې خبره سر خلاصېږي که یا زما استاد د لور په لا اله الا الله که کینسر دومره لویه بیماري ده لکه صرف دا موبایل آی ډي او فیسبوک چستونه بیماري ده. ولې دا کینسر زما استاد د جسم بیماري ده، مړه بس نو څه دي چې مرو، او دا موبایل چې دی دا زما استاد د روح بیماري ده، زموږ روح یې را تباه کوي. او د روح بیماری چې دغه انسان جهنم ته رسېږي. انسان چې د جسد د خوا، د بدن د خوا، د وجود د خوا بیمار شي جهنم لري نه بیایي. د روح د خوا چې سړی بیمار سلو، روحاني بیمار سلو، بد نظری را واخله، حسد را واخله، عناد را واخله، بغض را واخله، غلط کمنټونه را واخله، غلط ویډیو را واخله، غلط میسجان را واخله. خو وګورئ دلته اوس د یو زنانه ته خبرې سره شروع دي چې د دې ویډیو چې د هغه چا شیر کړي دي، چیرې تللي دي، څنګه تللي دي. اوس څه چم کوي،
وسه چم کې دا د هر خور د هر لور سره دا خبرې چې دا تړلې دي د هر خور د هر لور سره دا خبرې تړلې د الله په خاطر درته وایم لخپل لور موبایلان واخې د الله په خاطر درته وایم چې سبا ژاړي سبا زاری کوي سبا خواسته کوي سبا د باندې نه راوځي سبا د بیا شونډان پنځه ځای چې دی هغه چاودل سوي نو تر هغه دا خبر جوړوایخ کدا وای ځان وژنما ورته مبارک د خپل ځان ورسمړ کبر پنکای راوځي تو خود تو مړه کې دی په بی عزت مړه کې دی په ګناه کې مړه کې دی په بی ارزي کې مړه کې دی ورسره خپل ځان مړ کړو څه دي چې مړ کړي یو زنانه و هغه ویل چې دا یو د دې مسله رااله داسې مسله و چې هغه ځان وژنم ما ورته ویل ما چاته ویل مالته داسې وکړه ورته وایه ورته کدي ځان واجی ما چې ورځ مخکې ما ته لار راو ما ته وایه زه بیا لار درشم هغه لار به څنګه راشه ما ورته زه دې لار درشم ته به ډیره اسانه مړ شنو ډیر کوکی بنوي ډیر چیغي بنوي ته څنګه دمکیانه راکې چې ځان وژنم زلاره در شای مس پرغلار باندې ځان مړک خواري به ډیر نه باندې تیریږي په دغه پتنو کې ما ته څه کوو دا واحد خبرم درته وکړل یو زنانه د سهار تر ماښام په بازار کې ګرځي والله که دومره تاوان دی لکه په کور کې چار دیواری کې په کمره کې پردې رایلت دی یو دیوال دی بل دیوال دی بل دیوال دی په دا کې ناس د موبایل لري قسم په خدای کا د بازار شذ دومره بی عزت به شرم به حیا جن جوړ سره کړي دي چې په خپل کور کې جوړیږي دا به زه خاص درته وکم څومره طلاقونه چې وس د موبایل د وجه روان دي د موبایل د وجه ابل دې سړی رااله داس جاړي هم څه کیسه د وایي ما سره لښکار دی خیر خلک ولاړ مال څنګه ول مولوی صاحب واده مې وکړ واده چې مې وکړ د واده کې نو کور را خپل موبایل مر سره دی خیر موبایل مې چې ما اخستې دغه په اړم راړم ول مولوی صاحب هغه شان مې ولیدل چې هغه شان ما د انګريزانو نه دی لیدل نن درېمه د په خدای دې می قسم کې یا به د سویم یا می خوراک کړی دی یا می وبچل دی اوس ما تعالی راوښه ځان مړکم کدا مړک ما ته خلیل راوښه دا د واده اته دومره بي وقوفه ته دومره بلوس چا ویل مولوی صاحب ول دا شي ډیر خري دي مال خري نه شني خري یاست ایوس خبره ده چې مولوی صاحب دا شي خري دي ته چې را ودی دلی انسان دی ګناګار دی غلطي جنې کیږي خامخا به جنې کیږي ستا په موبایل کې لاول تر اوسه پر هغه شام پراته دي چې تا د پلار په کور کې کوم چمونه کول نن تا په ځان څه جوړ کړل نن بغیر د درې طلاق ته بل لار لري یا نه لري شو څه چم کوي تو خاوین نه پیژندلې خاوین پرتا الله پرتا پردا اچولې او تر ولر په موبایل کې دغه شان ګرځول ویډیو او تصویرونه دي ګرځول وسه چم وکي خاوین دي بدیو کې دغه سړي سره کته ته درې طلاق درکې بدی کول ډیر ګران کار دی اې کډره طلاق ور کول ډیر ګران کار دی نو ګویا دي زنان خپل ځان ته درې طلاق په خپل ورکو والمولوی صاحب والله که یا خوراک په درې ورځې یا چشاک یا خوب ما کړی دی ډیر محترم سړی ډیر محترم سړی سبحان الله نو څومره لوی فتنې دي عزیزانو د موبایل د وجه بس ما واست کورونه بدنامه کیږي به عزت کیږي رسوا کیږي شرمنده کیږي دا موبایلان د ما په ځو واسي الله دې هر مسلمان وساتي الله دې ما ترا پیښه کې کزه د یو مسلمان خور یا د لور دا فکر ولرم چې کش کې د دې په باره کې داسې وي الله دې زما ولور ته زما ورشزه العیاذ بالله نعوذ بالله ازمایش نه غواړم امتحان نه غواړم د ازما د خبرو استبل معنا ما اخلي چې مولوی صاحب ته دومره سخت خبرې کوي ته نو چیرې دی پاک ته تا چې ملائکه راغله خدای به تا و شرمي کزه د چا د لورو د خور د مور بی عزتی غواړم الله رب العزت د حشرګاه پر میدان ما زما لور او زما کور ولا شرمنده کې بلا حق نه را باندې لري سیدا ډېر فکر وکوي سبحان الله